زه ګلم د بورا غوندې هغه وراپسې زه ګلم د بورا غوندې هغه وراپسې تر دې پورې خوښومه چې مړه وراپسې هغه به لیونۍ شیبې له تا نه لیونیه هغه به لیونۍ شیبې له تا نه لیونیه د ټول کلي په خوله دغه ټپه وراپسې منصور غوندې په دار شومه خو ستا نه شوم جانانه منصور غوندې په دار شومه خو ستا نه شوم جانانه الله خبر د چا د خولې خیره وراپسې بدنامه شوم په مینه کې دلکشه ستا دپاره بدنامه شوم په مینه کې دلکشه ستا دپاره خوشحاله وم په دې چې ستا نه مه وراپسې السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا حاضر یم د یو نوي ملګري سره شاعر خو نه دی خو شاعرانو سره مینه لري محبت لري او دنه به د ده د استاد شعرونه اورو نظم به ترې اورو شاعر څوک دی صابر جان کوم چې د مردان سره تعلق ساتي مردان شیرګړ اتیانو کلي سره نو دیونه به شعرونه هم اورو نظم به ترې هم اورو یادګیرنه در کوم دا په خپل شاعر نه دی دا د شعرونه چې موږ سره کوم شریکوي کوم نظم چې موږ سره شریکوي دا د استاد مدثر جهان شعرونه دي او موږ به ترې خوندونه واخلو ټولو نه مخکې خو صابر جان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه جي ستاسو چې تاسو دلته راغلئ موږ له دغه راکړو بلنه راکړه ډېره مهرباني د مدثر جهان صاحب یو نظم دی نظم نه مخکې یو څو شعره چې ارشاد غوږ یې ورته جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره ته دغه د نفرت خبره هېره که بیا ګوره ډېر ښه دی جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره ته دغه د نفرت خبره هېره که بیا ګوره ته ووایې چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی ته ووایې چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی ته هسې دا خبره شنګ کې تېره که بیا ګوره بیا وایې دا شعر جذبه د محبت په زړه کې ډېره که بیا ګوره ته دغه د نفرت خبره هېره که بیا ګوره ته ووایې چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی ته ووایې چې خوښ مې قسم دی چې خپلوم دی ته هسې دا خبره شنګ کې تېره که بیا ګوره د مینې محبت چلونه مونږ خلکو ته ښایو د مینې محبت چلونه مونږ خلکو ته ښایو ته هسې دا لاسونه را چاپېره که بیا ګوره نظم دی نظم عنوان دی خو چې څوک دا سړی بېګا ناستومه حجره کې هسې سترګې مې درنې شوې بېګا ناستومه حجره کې هسې سترګې مې درنې شوې چې یو خیال مخې ته راغی یو شان خال مخې ته راغی چې ما وکتل یارانو یو محفل دی رضوانانو د بلها خلک پکې وو د دنیا خلک پکې وو څه اشنا خلک پکې وو څه ناشنا خلک پکې وو چې ما وکتل یارانو د اقبال لاس کې نقشه وه د غني په خوله ټپه وه د خوشحال لاس کې قلم و د رحمان سترګو کې نم و ده چې ما وکتل یارانو د اقبال لاس کې نقشه وه د غني په خوله ټپه وه د خوشحال لاس کې قلم و د رحمان سترګو کې نم و ده د عشق لمبو وخلی د حمزه په خوله غزلو شاعران ځان له راټولو ادیبان ځان له راټولو شاعران ځان له راټولو ادیبان ځان له راټولو باچاهان ځان له راټولو د باچا به سر به تاجو د وزیر به بلها راجو د طبیب سره دارو دي د ملا سره قرآن دی د طبیب سره دارو دي د ملا سره قرآن دی د قاضي سره میزان دی د هر چا ورته رجحان دی د قاضي سره میزان دی د هر چا ورته رجحان دی ما هم خطه ماشه وکړه دروازې ته ورنږدې شوم دروازه باندې دا لیکو دا د لوړو خلکو کور دی دروازې ته ورنږدې شوم دروازه باندې دا لیکو دا د لوړو خلکو کور دی د نام وړو خلکو کور دی زه هم دننه ور روان شوم یو دربان را دغه وکړو دا ځای ستا د ناستې نه دی یو طرف ته یې لاسونه ویل ته ښاغه سړی نه یو طرف ته یې لاسونه ویل ته ښاغه سړی نه اول دنه څه خو زده کړه بیا به هله دلته راشي چې ما وکتل یارانو یو ساده باده انسان خو چې څوک دا سړی د ده یو لاس کې چوکه وه د ده بل لاس کې قلم و د ده لباس په حیا رنګ و د ده کوټ په سیا رنګ و د صورت نه یې هم دا معلومېدله په هر چا د ده احسان و خو چې څوک دا سړی د ده سترګو کې خلوص د ده زړه کې صداقت و د ده مینه کې وفا و د ده لاسو کې محنت و د ده ځان له یو لوی شان خو چې څوک دا سړی خیرانو مه خدای کو ماشومان ورته راټوله و د ده لاسو کې چوکه وه خدای چوکه کې یو کمال ته خبرې خیرانو مه خدای کو ماشومان ورته راټوله و د ده لاسو کې چوکه وه خدای چوکه کې یو کمال ته خبرې ماشوم له به په دې چوکه د ځکه خپې وخلې ماشوم له به په دې چوکه د ځکه خپې وخلې ماشوم نه به یې د بدې زندګۍ دوړې سنډلې د ده سوچ ځکه کاملو چې کامل د ده ایمان خو چې څوک دا سړی
زه خیرانو میارانو چې ناڅاپه یو شور جوړ شو دا سړی محفل ته راغی سړی څه محفل ته راغی زه خیرانو میارانو چې ناڅاپه یو شور جوړ شو دا سړی محفل ته راغی سړی څه محفل ته راغی چې یو هم ورغاړې وځي او بل هم ورغاړې وځي چې یو هم ورغاړې وځي او بل هم ورغاړې وځي اقبال هم ورغاړې وځي غني هم ورغاړې وځي باچا هم شو ورتر غاړه مولا هم شو ورتر غاړه قاضي هم ورغاړې وځي او غني هم ورغاړې وځي اقبال هم ورغاړې وځي او خوشحال هم ورغاړې وځي زه هم هغسې په سوچ وم اخر څوک دا سړی ما د یو نه تپوس وکړو بیا مې بل نه تپوس وکړو ټول یو شان جواب راکړو ما د یو نه تپوس وکړو بیا مې بل نه تپوس وکړو ټول یو شان جواب راکړو باچا وی که زه باچا یم دا د دې سړي احسان دی باچا وی که زه باچا یم دا د دې سړي احسان دی قاضي وی د ده په وجه زما لاسو کې میزان دی اقبال وی د ده په وجه زما لاسو کې قلم دی غني وی که زه هوښیار یم دا د دې سړي کرم دی غني وی که زه هوښیار یم دا د دې سړي کرم دی خو زه بیا هم پوښه نه شومه چې څوک دا سړی بس نیغ پاڅېدم له کټه د جواب په طلب تلمه بس نیغ پاڅېدم له کټه د جواب په طلب تلمه ما د یو نه تپوس وکړو بیا مې بل نه تپوس وکړو ما ویل دغه شانتې چل دی دا ټول حال مې ور بیان کړو ما د یو نه تپوس وکړو بیا مې بل نه تپوس وکړو ټول یو شان جواب راکړو ما ته یې وې ساده سړیه ته لا اوس هم ناخبرې یو طرف ته یې لاسونه ویل استاز د ده نامه ده یو طرف ته یې لاسونه ویل استاز د ده نامه ده دا د هر سړي استاز دی دا د هر بچي استاز دی دا نن څومره رنګیني ده دا د دې سړي کرم دی دا ځکه چې جهان ستا په لاسو کې قلم دی نو زه خله خبر شوم او خله مطمئن شوم چې څوک دا سړی څوک دا سړی ډېر ښکلی صابر جانه مدثر جهان په نظم کمال کړی دی او تاسو په ویلو باندې کمال وکړو ځان مو ښودو دا راته ووایي مدثر جانه چې خپله لیک کوئ شاعري کوئ او که نه رجیله دغه خو ورته نه دی کړی کوشش مو نه دی کړی بس یو غزل مو لیکلی و جي ښه صابر جانه نور به راسره څه شریکوئ یو غزل دی مدثر جهان چې ښار ته ځمه سه راوړم ښار ته ځمه ښار ته ځمه سه راوړم تا له برانجه راوړم ښار ته ځمه سه راوړم تا له برانجه راوړم دا پیزوان د ښه نه دی دې نه درله ښه راوړم ډېر ښه دی بیا وایي دا شعر دا پیزوان د ښه نه دی دې نه درله ښه راوړم تور بنګړي ښه نه لګي تور بنګړي ښه نه لګي ځمه تا له شنه راوړم که دا ځلې دونه وي بیا خو درله نه راوړم ډېر ښه دی که دا ځلې دونه وي بیا خو درله نه راوړم نور که مې وس نه کېدو نور که مې وس نه کېدو لاس کې به مې زړه راوړم یو ځلې څه وخانده یو ځلې څه وخانده بیا درله خواږه راوړم دا تصویر مې لرې کړه دا تصویر مې لرې کړه نور به درله دوه راوړم یا جهان ووایه یا جهان ووایه نن کمه جوړه راوړم دا تصویر مې لرې کړه نور به درله دوه راوړم یا جهان ووایه نن کمه جوړه راوړم بلا خوند یې وکړو مزه یې وکړله ستا په خوله باندې شعرونه خوند کوي او غواړو چې نور د نه هم څه واورو نور یو غزل را سره بل هم شریک کړي ډېره مننه جي بل غزل دی جهان صاحب چې سترګې برندې کړې د ښاره لاړه سترګې برندې کړې د ښاره لاړه ما هم حصار نه کړه یاره لاړه سترګې برندې کړې د ښاره لاړه ما هم حصار نه کړه یاره لاړه لکه کنډرې راته خوښه پرېښو لکه کنډرې راته خوښه پرېښو د زړه د کوره ناقراره لاړه لکه کنډرې راته خوښه پرېښو د زړه د کوره ناقراره لاړه لکه خلکه رقیب او جانان دواړه وجنم خلکه رقیب او جانان دواړه وجنم یو چغه خولې نه مې بېواره لاړه ډېره مننه د خپل تصویر رو ته کېناستمه د خپل تصویر رو ته کېناستمه ستا په کوڅه کې مې سا یاره لاړه ستا په تلو داسې مې دا زړه غلی شو ستا په تلو داسې مې دا زړه غلی شو لکه خارو چې د چیناره لاړه ستا په تلو داسې مې دا زړه غلی شو لکه خارو چې د چیناره لاړه ستا په دې کار باندې شکي غوندې یم ستا په دې کار باندې شکي غوندې یم چې ته یې ولیدې ریباره لاړه جهان ستا غزل به خوږ نه لګي جهان ستا غزل به خوږ نه لګي کترې زما د حسن داره لاړه ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر مزیدار دی صابر جانه وخت مو راکو زیار دې وویستو موږ سره د ناستې وکړو د ناستې دپاره یو جهان مننه سته مننه جي
ډیره مهرباني ګرانو کتونکو دا و مونږ سره صابر جان چې نن مو د خپل استاد شعرونه واورېدل مدثر جهان صاحب خوندونه به مو ترې اخیستي انشاءالله بیا به ملاقات کوو د یو نوي ملګري سره چېرته چې هاد آباد اوسېږي لوی الله په امان